لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو هغه کورنۍ ته موږ راغلي وو چې هلته یتیمانو کله چې موږ بیرون وتو نو دلته چا راته یادونه وکړه چې د دې کور سره مخامخ یو بل کورنۍ هم ژوند کوي چې د دوی ژوند هم د تاوتریخوالي سره مخامخ دی دغه وړوکی زمونږ ورور تاسې ګوري چې د دغه کورنۍ یادونه دا دی چې دغه ماشوم ته ډاکټرانو ځواب ورکړی دا څه ستونزه لري غواړم چې دغه خوراکۍ نه واورم چې دی په خپله موږ ته ووایي چې دغه زمونږ ورور څه ستونزه لري ستړی مه شي فارسی میگم بلندتر صحبت کو که تا ما بفهمیم که از تو را پسر چی مشکل داره شما خودتان بگین که شما یادآوری کردین که دکتر پسر مرا جواب داده چی مشکلی داره چی مریضی داره بیادر گردهش خراب است دکترها جواب داشت میگه ششایش خراب شده بیخن جواب داده که مار دکتر نه دوا میته نه دارو دیگه خلاص هیچ چیز هم نمیته دیگه کل دکترها مار جوابش این تو بی واسه این تو بی چی است کار نیست زندگی نیست واسه ما نمیرسه دیگه چی کنیم دیگه دکترها بیخکنی بچه که مرا جواب داد دیگرش خراب است بیخیم دکترها جواب داده که مرا بیخی دیگرش خط بز دیگه دکترها بیخکن مرا جواب داده که می دوا مویش نبکنی بانی نشمی تو دیگه الله خدای توبه بیادر شما هم بگین که وقتی بر پسر سیل میکنی که همشیره گفت خانم شما گفت که پسر ما را دکترها جواب داده در دل چی می خودت چی تکلیف داری هم بگو تا که هموطنه ما شما را از شرق رادیو تلویزیون میمنه ماه مبارک رمضان است این ماه از خیرات از زکات است خانه به خانه کاسه شست میگرده اگر لپار داد خانه جمع کردیم دو تا بچه که میتونی تفلای ملکه کی میگرده این بابی لیزه ما میگرده خیر جمع میکنه خیر جمع میکنه دکتر صاحب خیر جمع میکنه و بیخی تکلیف حساب درس کار نیست بار نیست نیست یک سال مقابل این برزی شفا گل بیاد ما معلوم است کنه کار دار زندگی داره که دیگه اون بر ما کمک میکنه خوب بیادر در دل چی میایه که فعلا بر پسر سیل میکنی در وسط هم چیزی نیست که علاج زیرا بکنیم در دل چی میایه بیادر چی بگم چه علاج ندارم چی بگم نشد ندارم چی بگم اگر داشته می بودی شاید که از پسرت علاجش میکردی میدونم علاجش میکردم خوب نه نمیدونم خودم علاج خود کردم نمیدونم چی بگم قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو ورور هم تکلیف لري دغه وړوکی ماشوم ته تاسې وګورئ چې خپل هغه عکسونه کله ښکته کوي او کله پورته کوي دا هم نه پوهېږي په دې باندې چې ما ته ډاکټرانو ځواب راکړی او زه په دې فاني دنیا کې یو څو ورځو میلمه یم قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دغه ورور مه پرېږدئ چې د دې دنیا څخه سترګې پټې کړي راشي د دې علاج ممکن دی د دې علاج کیږي که دلته نه کیږي په هندوستان کې کیږي که په هندوستان کې نه کیږي په پاکستان کې کیږي خو د دغه ورور علاج کیدی شي علاج ممکن دی خو دغه کورنۍ وس او توان نه لري چې دا یو بل مملکت ته ولیږي یو بل ملک ته ولیږي او د دغه ورور علاج وکړي که تاسې غواړئ د دغه کوچنی ګلالی ماشوم لاسنیوی وکړئ نو تاسې د هیلې خیره بنسټ په وایبر شمیرو باندې موږ سره اړیکې ونیسئ او راشئ په خپله دغه کورنۍ سره مرستې وکړي یا موږ ته تاسې کوم امانت چې سپارئ موږ په شفاف ډول راځو دغه کورنۍ ته سپارو او بیرته تاسو ته یو کلیپ جوړو او د شرق رادیو تلویزیون د لارې تاسو ته نشرو د هیلې خیره بنسټ د وایبر شمیرې تاسو ته وایم 0039 200 شپږ 501 زمونږ بله شمیره دی 0039 98 515 همشیره اما کدام اشخاصی که تو را شرق رادیو تلویزیون میمنه آل مسلمانایی که تو را میمنه
چی گفتنی داری بر آنها که بر پسر تو چی کنه؟ وس ندارم دیگه همشیره شما وس ندارین، بر آنها چی گفتنی داری؟ مردمی که وس و توان داره، مردم پول داره، بر آنها چی گفتنی دارین که بیا همراه پسرت کدام رقم کمک کنه، همراه شما چی کمک کنه؟ بر آنها چی گفتنی داری؟ نی بیا نی بچه که من خراب بگم از دیگه دکتر جو مرد که مسکار زندگی نیست دیگه تکلیف اعصاب داره میرگیا داره دیگه وس ندارم دیگه این تو میشتیم دیگه بیلی خدا چی دارم دیگه چی کنم هیچ وس ندارم بیاد خدا مهربان است همشیره، خدا مهربان است، ان شاء الله ما برای چیزی میکنیم. خب تا که ما باز میم خو فهمیدی او بیادرا که تو را کدی تو کمک میکنه فهمیدی و بخیر ان شاء الله علاج تو را ما میکنیم فهمیدی و ما باز برات میم ان شاء الله تو را بر یک دکتر خوب میبریم. حالا که ما صحبت میتونی که نام چی است؟ لیاقت. با تیز بگو بچون نام چی است؟ لیاقت. خو لیاقت جان چی بر اید برات کالا گرفته ای؟ گرفته ای کالا برات؟ چی رقم کالا گرفته ای؟ مادر جان خو میگه ما پیسه نداریم که بر تو کالا بکنیم، تو میگی ما کالا سفید گرفتیم. دروغ میگی نه؟ دروغ میگی. دغه ورور دا هم نه پوهیږي چې مونږ جامې ځان ته کړي که نه اختر لپاره او چې کومه خبره ورته کوي نو سر خوځوي په دې هیله چې دغه کورنۍ تاسې یوازې پرېنږدي او راشي دغه وړوکی ماشوم سره چې ما اکثر په برنامو کې یادونه کړې چې دغه وړوکی فرښتې په خاطر چې د ماشومانو په دې مخ باندې نور وي د الله تعالی تاسې د دغه فرښتې د خاطر راشي او د دې لاسنیوی وکړي. Ah